اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتو نالج فیکٹری ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو د نن په دنیا کو نظر واچو نو هر دویم دریم انسان کمزور او په بیمارو کې راګیر دی. یو وخت چې چانه بری تپوسو کو چې څنګه نو ویل به شکر دی او چې نن د چانه تپوس وشي نو جواب کې وای شوګر دی. ګرانو کتونکو په دې کې هیڅ شک نشته چې انساني دماغ د ازل نه خواږه خوښوي. خو که تاسو سوچ وکړئ نو پخوا به چینی، کولډ ډرنک او دغه شانتې نور مشروبات نه وو. که موږ خپلو مشرانو ته وګورو نو هغوی نن هم زموږ نه په جسم مضبوط دي. د هغې غټه وجه بوتلې دي، کوم ته چې سافت ډرنک هم ویلی کیږي. ګرانو کتونکو دا یو کیمسټ جان فیمټن ایجاد کړي و چا چې په 1886 کې په کاربونیټډ اوبو کې ډېر های لیول پریټروز کیمیکل او رنګ شامل کړو او سافت ډرنک یې تیار کړو. کاربونیټډ اوبو هغه اوبو ته ویلی کیږي په کم کې چې د ډېر پرشر سره د کاربن ډای اکساید لیکوډ شامل شي. بیا وروستو په 1916 کې د یو میډیا کمپین په ذریعه دې سافت ډرنک ته د هیلدي اینډ ډیلیشیس سلوګن میلاو شو او بیا دا سافت ډرنک دومره مشهور شو چې بیا یې وروسته نه دي کتلي. ګرانو کتونکو یو څو کاله مخکې په منګکانو یو تجربه وکړی شوه. په دې تجربه کې 7 ورځې په دې منګکانو سافت ډرنک وڅښلی شو. د تجربې نه ثابته شوه چې په 8مه ورځ د دې منګکانو غاښونه ورژېدل. ماهرین وایي چې په دې سافت ډرنک کې یو شیز کیفین شامل وي کوم چې په شورو کې په انسان کې چستی پیدا کړي او بیا ورو انسان ناراسته کړي. کیفین د یاداشت کمیدو، په نه خبره غوسه کېدل، بېچیني، د زړه په درزېدو کې د پرخ راوستو یو غټه وجه ده. د دې نه علاوه های بلډ پریشر، د خېټې دننه زخم او په نوي پیدا کېدو والا ماشوم کې پیدایشي بیمارۍ مخې ته راغلي دي. ګرانو کتونکو دا بوتلې د ډېر وخت دپاره د خرابېدو نه د بچ کولو دپاره یو کیمیکل سلفر آکساید د دې په اوبو کې شاملولی شي د کم د وجې چې د ساه تکلیف، د وجود خارښ او بېچیني پیدا کیږي. د دې نه علاوه په دې کې مختلف کلرونه هم شاملیږي چې په هغې کې هم مختلف کیمیکل وي. ګرانو مینوالو، د کیلیفورنیا د یو یونیورسټۍ د یو تحقیق مطابق کم خلک چې د سافت ډرنک 2 ګیلاسه روزانه څکي نو د دې بوډاوالي طرف ته د ژوند سفر د هغو خلکو کم چې د دې سافت ډرنک نه لرې اوسي په مقابله کې ډېر تیز وي، یعنی بوډاوالی پرې زر راشي. خوږو کتونکو، د دې نه علاوه د تیر شوي کال د یو تحقیق مطابق څوک چې دا ډرنک څکي نو د هغوی په ډي ان اے کې هم تبدیلي راځي او دغسې هغوی د خپل صحیح عمر نه 15 کاله لوی ښکاري. ګرانو کتونکو، د دې ډرنک زیات استعمال سره هډوکي هم کمزوري کیږي. د بوسټن د یو یونیورسټۍ د تحقیق مطابق په دې شربت کې د فاسفورس مقدار ډېر زیات وي د څه له وجې چې د هډوکو بیمارو کې اضافه کیږي. همدغه وجه ده چې پنجاب فوډ اتارټي په دې ایکشن واغستو او په سکولونو او کالجونو کې یې په کولډ ډرنکس پابندي ولګوله. حکومت له پکار دی چې یو ټیم بل هم جوړ کړي کوم چې سکولونو او کالجونو ته لاړ شي او ماشومان د دې ډرنکس د مضر اثراتو نه خبر کړي چې یو صحتمنده معاشره جوړه شي او د پاکستان د مستقبل ذمہواري یو مضبوطو اوږو ته ووړي. ګرانو کتونکو، موږ خپل فرض پوره کړو. استاسو نمبر دی چې دا پیغام د فیسبوک او واتس اپ په ذریعه خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغوی زندگی صحتمنده کړئ. دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او کمنټ لازمی کوئ او چینل لازمی سبسکرایب کړئ. همدغه شان معلوماتي ویډیوز به تاسو له راوړو. انشاءالله د یو بلې ویډیو سره به حاضریږو. تر هغې د خپل ځان او خواوشا خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.